تورخم عمري کمپ کې د 40 میلیون افغانیو په مالی لګښت اداري کمپلیکس جوړ او ګټې اخیستنې ته وسپارل شو. دغه کمپلیکس د ملي پراختیا شرکت له لوري نږدې 3 اونۍ وړاندې د ځانګړو او باکیفیته موادو په کارولو سره په اساسي ډول جوړ شوی دی. د پرانیستي مراسمو کې د اماراتي شرکتونو رئیس احمد بلال د یادې ودانۍ د چټکې جوړېدو ستاینه وکړه او زیاته کړه چې دا اداري مرکز به د راستنیدونکو هیوادوالو د خدمت لپاره مهم رول ولوبوي. نوموړی زیاتوي دغه اداري مرکز په 302 متره مربع ځمکه کې د 15 ورځو په موده کې جوړ شوی چې 80 اداري خونې، یو لوی تالار او نور اړوند اسانتیاوې پکې شامل دي. دغه اداري کمپلیکس تقریبا په 3200 مربع متره ځمکه کې جوړ شوی ده چې مخکې عطاش صاحب خبره وکړه. د ملي انکشاف د شرکت په رهبري لخوا 18 ورځې د چارو د تکمیل لپاره تعین شوي، خو لله الحمد زیارکښو او ژمنو کارمندانو دغه کار په 15 ورځو کې تکمیل کړ چې دا یو ریکارډ کار ده چې یقینا د ستایلو وړ ده او د دې یوه ښه کارنامه یې بللی شو. بلخوا بیا په تورخم کې د کډوالو نماینده له مسؤلینو غوښتنه کوي چې کډوالو ته په تورخم کې د برق سیستم برابر کړي. د ده په وینا چې کډوال له سختو مشکلاتو سره په یاده برخه کې مخ دي. د سولري برق په رابطه باندې که هر نهاد باندې تاسو غږ کولی شئ چې موږ ته په کیمپ کې تقریبا تر 100 کیلو واټه پورې برق ضرورت دی چې دغه برق موږ ته جوړ شي. نو د مهاجرینو د راتګ په وخت کې که هر څومره مهاجر انشاءالله په دې کیمپ کې موږ تقریبا د 100,000 شاوخوا افرادو بندوبست کولی شو. د 100,000 پورې مهاجرینو لپاره انشاءالله چې د برق ترتیب ورسره برابریږي، هغه د ګرمۍ په وخت کې دوی ته به یو پکې یو ګروپ به لګېدلی. همدارنګه د افغانستان اسلامي امارت مرستیال ویاند حمدالله فطرت وایي چې د کډوالو لپاره په 21 ولایتونو کې 58 ښارګوټي په پلان کې نیولي چې اوس مهال په 25 ولایتونو کې د 15 ښارګوټو طرحې او نقشې نهایي کړي چې توزیع د مسؤلینو لخوا شوې ده. دایمي توګه د دوی د میشتېدنې په موخه هم د افغانستان اسلامي امارت په 21 ولایتونو کې 58 ښارګوټي په پلان کې لري چې له دې جملې تر دې مهاله په 25 ولایتونو کې 15 ښارګوټي دغه طرح او نقشې نهایي شوي دي او د هغوی توزیع عملا د مسؤلینو لخوا شوې ده. د ځینو جریان لري چې په دې کې به زموږ دغه راستانه شوي هیوادوال په دغو ښارګوټو کې چې هغه د کور او ښار جوړولو وزارت د ماسټر پلان له مخې نقشه او ډیزاین شوي دي، په دوی کې به دوی میشتېږي او هغوی ته به لازمې اسانتیاوې هلته برابرې شوي وي. وروسته له هغه چې پاکستان د افغان کډوالو جبري ایستلو لړۍ پیل کړه، دوی له سختو مشکلاتو سره مخ شول چې زیاتره افغان کډوال دلته د اوسېدو لپاره ځای نه درلوده چې اوس مهال اسلامي امارت دوی ته د ځمکو ورکولو لړۍ پیل کړې چې دې سره به د دوی دغه مشکل حل شي. ګڼ افغان کډوال چې په پاکستان کې لسیزې ژوند کړی دلته هستوګنځي نه لري او یا هم پخواني هستوګنځي بسنه نه ورته کوي ځکه فامیلونه یې ستر شوي دي.